د افغانستان د اسلامي امارات رئیس الوزراء الحاج محمد حسن اخوان نن د غرمې مخکې د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال جمشید خواجب سره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلي و په ګلخانه ماڼۍ کې وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د اسلامي امارات د ریاست الوزراء د مقام د دفتر رئیس ډاکټر عبدالواسع او د قانون او پټرولیم وزیر ملا هدایت الله بدری او په ازبکستان کې د افغانستان اسلامي امارات سفیر شیخ عبدالغفار هر هم حضور درلودی. په پیل کې د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال ویل افغانستان ته د ازبکستان د وزیرانو مینانو او سوداګرو او پانګوالو د لوی پلاوي سفر هدف د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سیاسي اړیکو پیاوړتیا ده. نوموړي د ازبکستان افغانستان ترمنځ شو اړیکو ته په اشاره زیاته کړه افغانستان د ازبکستان په بهرني سیاست کې مهم ځای لري او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت میرزایوف په لارښوونه دغه لوی پلاوي سفر اصلي هدف دا دی چې د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د شوي ژمنو عملي کار پیل او د دوه هیوادونو پایلې وګوري. جمشید خواجب ویل چې تیر کال هیواد ته د افغانستان مجموعي صادرات 150 میلیون ډالر و خو د روان کال پیل تر اوسه ازبکستان ته د افغانستان صادرات 111 میلیون ډالر ته رسیدلي او توقع شته چې د کال تر پایه دغه کچه نور هم زیاته شي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې ازبکستان تر اوسه د افغانانو ته 15,000 ویزې ورکړي او دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستي د اقتصادي اړیکو پراختیا ښودنه کوي. ورپسې د افغانستان د اسلامي امارات رئیس الوزراء الحاج محمد حسن اخوان د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال جمشید خواجب په مشرۍ پلاوي ته ښه راغلاست ویل او د دوی سفر د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم یاد کړ. محترم رئیس الوزراء ویل چې د ازبکستان د دې لوی پلاوي سفر او د اقتصادي اړیکو پراختیا د افغانستان پر راتلونکو د یاد هیواد د باور لوی نښه ده. محترم الحاج محمد حسن اخوان د ازبکستان د لومړي وزیر مرستیال ته ډاډ ورکړي چې افغانستان د یاد ورور او دوست هیواد سره د اړیکو پیاوړتیا خوښ او د شوو ژمنو تطبیق ته بشپړ ژمن دی.